دا کهاني د یو داسې وایرس په باره کې ده چې هغه په دې دنیا کې راخوره شوي او دا ټول خلک په زومبیز کې تبدیل شوي وو او داسې عجیبه غونته کې زومبیز وو. دوی به چې په چا باندې هم چک ولګو نو هغه انسان به هم په زومبیز کې تبدیل شو او په خلکو به بیا حملې کولې. نو انسانانو د دې زومبي بیا ویکسین څنګه تیار کړ او دا ټول زومبي څنګه ختم کړل، ویډیو را سره اخره پورې وګورئ. ویډیو ډېره خوندوره کېدو واله ده. د کهانۍ شروعات وشي او موږ ته یو کس وښودلی شي چې د نوم یې جیري اصل کې مخکې د یو آرمي اوفیسر و، خو بیا د څه وجې د خپل جوب پرېښی و او دی به بیا خپلې فیملي سره اوسېدو. نن د ده د لور په سکول کې څه پروګرام وي نو دی هغه پروګرام ته روان وي، خو دی وویني چې نن څه ډېرې زیاتې هلیکاپټرې راوتي دي او هغه ګرځي او دا ټول لاره د رش نه بنده ده او په دې کې د وتو هېڅ لاره نشته دی. دغه دوران یو پولیس بایک راشي چې هغه د سایډ شیشه ماته کړي. دی چې هغه شیشې پسې راوځي نو دی ویني چې مخامخ د یو دماکه وشوه او ټول خلک واپسې کې رامنډې وي او د هغه ځای نه راتښتي. او دغه دوران د له خوا یو پولیس بایک راشي چې په هغه باندې شا سړی یو ټرک راوخیږي. دی ډېر زیات ویریږي او هغه ټرک پسې یو شاته ور روان شي ځکه هغه ټرک ډېر تیزۍ سره روان او په روډ کې لاره جوړوله. نو دی هم پسې ډېر تیزۍ سره روان وي، خو دغه دوران د من یو امبولانس راشي او د دا ګاډي وکړي او دی اکسیډنټ وکړي. دوی د دې ګاډي نه راکوشي خو دوی نه پوهېږي چې دا خلک ولې منډې وي او څه چل دی. او دغه دوران دی ویني چې انسانانو په خلکو حملې شروع کړي او یو بل خوري. او دغلته یو بل ګاډي ولې ولاړي چې پس یو ښځه راشي او شیشه ورپسې ماته کړي او هغه د ګاډي نه راوغورځي او په هغه باندې چک ولګوي او جیري د هر څه ویني چې په هغه لږ ساعت کې په هغه باندې هم څه چل وشي او د هغه هم سترګو کلر چینج شي او د هغه نه بلا جوړه شي او هغه په خلکو باندې حمله کول شروع کړي. جیري ته پته ولګي چې حالات ډېر زیات خرابېدو والي دي، نو هغه یو بل ګاډی والي او د هغه ځای نه په تیزۍ سره ځان وباسل شروع کړي. مخ ډېر زیات ټریفیک وي خو جیري بیا هم ځان د هغه ځای نه وباسي او په چل باندې د هغه ځای نه ځان بهر کړي او په لږ ساعت کې دا ټوله علاقه په زومبیز کې تبدیله شي. بیا موږ ته جیري وښودلی شي چې دی په یو سنسان لار روان وي، خو د لور چونکې استما وه نو هغې حالت ډېر زیات خراب وي. نو جیري یو سایډ ته ګاډی ودرېد چې هغې له دلاسه ورکړي. او دغه دوران جیري پسې خپل ملګری وکړي چې هغه یو کرنل و. هغه جیري ته ووایي چې ما ته ستا ډېر سخت ضرورت دی، ټوله دنیا په زومبیز کې تبدیله شوې ده او صرف ته داسې کس چې په خطرناک مشرینو باندې تللی او ته صرف زموږ هیلپ کولی شي. او بیا جیري ته یو ځای وښیي چې هغه ځای ته ځان ورسو نو زما ټیم به تا ریسکیو کړي. جیري د هغه ځای نه مخکې لومبی یو شوپ ته لاړ شي چې خپل لور دپاره دوايانې ویسي، خو هلته ټول خلک په ګرمۍ کې منډې وي او ورسره ځان نه سوداګانې تښتوي. جیري هم زر لاړ شي او خپل لور له دوايانې راواخلي. بیا د هغه ځای نه بهر راوځي. دی چې بهر راوځي نو بار یو ګاډی هم نه وي او ټول لارې صفا پرته وي. دغه دوران جیري پسې خپل ملګری رینګ وکړي چې هغه ته یو نږدې ټاور وښایي او جیري هغه ټاور ته بیا ور روان شي چې هلته وخیږي. خو دغه دوران څه زومبي وي چې هغه جیري پسې ورپسې شي. جیري څه ټوپک وي چې پای باندې یو زومبي ومړي، خو د هغې تعداد ډېر زیات سیوا وي. نو دی په منډه هغه بلډینګ ته راننوځي او د هغه ځای نه بره راتلل شروع کړي، خو دا زومبیز هم دی پسې راننوځي او هغه هم د بلډینګ کې بره را روانې شي. جیري د هغه ځای نه منډې وي او تښتي. مخامخ کمره کې څه کسان وي او هغه د ځان سره کمرې ته ننباسي او کمره کلکه بنده کړي. دا کسان رشینز وو او دوی په انګلیش باندې بالکل نه پوهېدو، خو یو ماشوم پکې و چې هغه په انګلیش پوهېدو او هغه دوی له اوبو هر څه ورله ورکړي. دوی چې کله دوی له خوراک او هر څه ورکړي نو جیري هلته یو ریډیو پروت وي چې هغې څه ناستی وي او هغه په هغې کې واوري چې په دنیا کې هر سایډ ته وایرس خواره شوي دي او ټول انسانان په زومبیز کې تبدیله شوي دي. جیري راپاڅېږي او د کس خوا ته راشي او هغه ته ووایي چې زه د دې ځای نه ووتو والې ما سره راځه، ته به هم بچ شې او زه به هم بچ شم. خو په دې ورته کسان انکار وکړي او هغې ورسره د تو دپاره تیار نه شي. نو جیري ځان سره چړې او د خپل لاس نه څه پیډونه تاو کړي چې زومبي د ځان بچ کولی شي په هغې، او بیا د هغه کمرې نه بهر راوځي. دوی مخکې سیټ ته ډېر خاموشۍ ته روانې چې د زومبیز ته پته نه لګي. او هغه کمره کې چې کم کسانو نو هغه کسانو پسې زومبیز ور مات کړي او کمرې ته ورپسې راننوځي. دلته جیري هم په بره باندې روان وي او اچانک په ده باندې هم زومبیز حمله وکړي او دې ځمکې ته لاندې راوغورځي او د ښځه چې کوم هغه بره وخیږي. زومبي د ده راپاڅوي او د ده خوړلو کوښښ کوي او دغه دوران نه ماشوم راشي او زومبیز مړه کړي، یعنې دی په کمره کې بچ شوی و. جیري خولې ته د زومبیز وینې لاړه شي. هلته بره هلیکاپټر والا هم دی ویني چې په دې بلډینګ باندې دی ولاړ دي، خو جیري چې څنګه بره راوخیږي دی په منډه د بلډینګ سایډ ته لاړ شي او هلته یو 15 سیکنډو له ودرېږي. ښځه حیرانه وي چې په ده څه چلو شو، خو چې دی کله راکوشي نو ډېرې ښځې څه ووایي چې زما خولې ته زومبي وینه تلې وه. بیا هلیکاپټر دغلته راورسي خو زومبیز هم بره را روان وي. نو جیري په ورن لاړ شي او دروازه بنده کړي او دا ښځې او دا بچي د هلیکاپټر ته ورخیږي او جیري بیا را منډه کړي او ده پسې شاته زومبیز ورپسې وي.
خو هلیکاپټر والا د هیلپ وکړي او هغه زومبیز ترې ولي او بیا دوی ټول ځان سره ریسکیو کړي او په هلیکاپټر کې ځان سره اوچت کړي او هلته جیډي وویني چې په ټوله علاقه کې اور بل دی او هر سایډ د زومبیز نه ډک دی. د هلیکاپټر والا دی بیا یو لانچ ته راولي چې هلته بلا خلک د هلیکاپټر والا ریسکي کړي وو او هلته د جیډي د ملګری هم دې ته ولاړ وي چې دې له استقبال وکړي او دې ځان سره بوځي او د رهایش لپاره یې یو کمره ورکړي. جیډي کله چې دا ټول ماشومان د کمرې ته ورسوي نو د هغه ځای نه جیډي د خپل ملګري ته لاړ شي. جیډي ځان سره ملګری کنټرول روم ته بوځي چې هلته بلا خلک لګیا وي او د وایرس ویکسین تیارولو کوشش کوي خو له اوسه پورې چاته هم د دې ویکسین حل نه معلوم شوی او بیا جیډي دغه ته یو ډاکټر وویني چې هغه ډېر زیات ماهر و او هغه دا یقین چې زه دا ویکسین پیدا کولی شم خو د هغې نه مخکې به زه د زومبیز منځ ته ځم چې هغې زه انسپیکشن وکړم او بیا یو جرنیل د دې جیډي خواله راشي او هغه ته ووایي چې ته د ریسرچ ټیم سره تلو والوي چې په دې ورته جیډي انکار وکړي او ورته ووایي زه نشم دی نو هغه جرنیل ورته ووایي که ته دې سره چارې نه ځې نو موږ به ستا ټوله پیمې د دې شپ نه لاندې کوزو کړو چې مجبوراً جیډي دې لپاره هو کړي او بیا هغې سره روان شي چې د هغې هیلپ وکړي او د یو کارګو پلین په ذریعه باندې دې هغه خپل مقصد ته بیا رسوي. دې چې کله پر جهاز کې ناستې وي نو دغه دوران دا ډاکټر لګیا وي او د زومبیز په باره کې خبرې کوي او دې په خندا کې ووایي چې اکثر د وایرسو څه داسې کمزوري وي چې هغه په کمزور وجود باندې حمله نه کول غواړي. بیا دی ودوي او د پایلټ راپاسي او ورته ووایي چې موږ راورسېدو او دی بیا د جهاز خاموشۍ سره راولي او هلته کې ودرې او جهاز دروازه کولا وکړي چې کله دی کوزیږي نو ډاکټر سره یو تمانچه وي چې دا په هغې په بټن باندې ګوتې ایښې وي او چې دې څنګه راکوشي نو دکه دوران په دې باندې زومبیز حمله وکړي چې د هغې د وجې د ډاکټر ویریږي او دی دننه منډې کړي او د ده خپه وښویږي او دنه ډز وشي او رسا پرې د سر ولګي او په دغه ځای باندې دی مړ شي. بیا یو ریسکیو ټیم د دې خواله راشي او جیډي ځان سره کړي او خپل یو کمرې ته یې ورسوي چې هغه ځای د دې زومبیز نه سیف و. هلته ورته دا ټیم وایي چې تا نه خو ډاکټر مړ شو نو ته به اوس څه وکړې نو جیډي ورته ووایي چې زه هم ریسرچ کولی شم او بیا دې هغه ځای ته بوځي چې د کوم ځای نه دا وایرس راخواره شوي و. هلته ورته دا ریسکیو ټیم وایي چې دلته مخکې یو قیدي راوستلی شوی و چې د هغې د ریسرچ لپاره یو ډاکټر راغلی و او د هغه د وجود یې چانبین کوو خو هغه ډاکټر باندې هغه قیدي بیا حمله وکړله او هغې وخوړ چې د هغې د وجې د زومبیز وایرس دلته راخواره شو. دغلته جیډي وویني چې یو سولجر ولاړ وي او د هغه خپه زخمي وي نو جیډي ته تپوس وکړي چې دا د زومبیز د وجې زخمي شوي نو هغه ورته ووایي چې نه زما خپه زخمي و او زه تښتېدی هم نه شوم خو زومبیز بیا هم په ما باندې حمله ونه کړه او ما ته یې څه ونه ویل. بیا را کسان جیډي ته ووایي چې ته اسرائیل ته لاړ شه ځکه چې هغې د وایرس خورېدو نه مخکې غټ غټ دیوالونو تاو کړي وو کیدای شي تا ته هلته څه کلو میلاو شي او بیا دا ټول کسان د جیډي هیلپ د کولو لپاره جیډي سره په سایکلو باندې روان شي. د دې په جاز کې تیل هم نه او دوی پر جاز کې اوس تیل هم اچول. دغه دوران جیډي ښځه موبایل راوالي او هغه جیډي په سرینګ وکړي چې د هغې د شور د وجې دا ټول زومبیز په دې باندې خبر شي او دې سیټ ته منډه راوهل شروع کړي. دغه دوران یو کس د تیلو ټینکر هم راولي چې دې د وجې دې د جاز ریفیول کولی شي او دغه ته زومبیز هم روان وي چې په دې باندې د هر سایډ نه حملې کول شروع کړي خو جیډي بیا هم د جاز ته وخیږي او هغې په دې جاز کې تیل پوره کړي او دې د جاز سیفلی د هغه ځای نه پاسي او د هغه ځای نه وځي او د هغه ځای نه دې په جاز کې سیده اسرائیل ته لاړ شي چې هغه ځای اوس د زومبیز نه مکمل طور باندې سیف و او دې د هغه ځای باندې لینډینګ وکړي. هلته یو کس وي او هغه جیډي سره میلاو شي او هغه جیډي ته ووایي چې موږ ته یو لیټر میلاو شوی د هندوستان نه چې په هغې باندې لیکلي زومبي نو په دې وجه موږ غټ غټ دیوالونه جوړ کړل چې کیدای شي زومبیز راخوا او دا کس دا جیډي بیا ځان سره هغه ځای ته بوځي چې کوم ځای کې دې غټ غټ دیوالونه تاو کړي وو. هلته جیډي وویني چې دې اوس هم د بهر نه کسان راننه باسي او بهر هر سایډ ته زومبیز خواره دي خو چې دننه کم کسان دي هغې لا اوس هم د زومبیز نه سیف دي او دغه دوران دغلته څه پروټیسټر راشي احتجاج کوونکي او هغې دغلته غټ شور جوړ کړي چې د هغې د وجې زومبي دغه سایډ ته اټریکټ شي او په تیزۍ سره د دیوال ته بره راختل شروع کړي. جیډي دې کس ته ومویل چې شور ډېر زیات دی او دغه دوران هغه دیوال باندې زومبیز راوړي او د بره نه رادانګل شروع کړي او په دې آرمي حمله کول شروع کړي. بهر هلیکاپټر هم د آرمي هیلپ کوي او د زومبیز ولي خو دا زومبیز چونکې ډېر زیات وو او په دې خلکو باندې حمله کول شروع کړي. جیډي وویني چې دغلته یو بابا ولاړ دی او په هغه باندې زومبیز حمله نه کوي خو دغه زومبیز چونکې ډېر زیات وو نو جیډي د هغه ځای نه وتښتي او یو کور یې هلته کې ورننوځي خو دا زومبیز هلته هم دې پسې ورپسې وي او هلته جیډي نوټس کړي چې یو بل ماشوم هم مخامخ ولاړ دی او په هغه باندې هم زومبیز حمله نه کوي. دغه دوران جیډي پسې دغلته زومبیز راننوځي او په دې حمله شروع کړي چې د آرمي والا زر زر یو بم راوالي او هغه بلاست کړي چې د هغې د وجې زیاتره زومبیز مړه شي خو دغلته یو زومبي وي چې هغه د آرمي اوفیسر په لاس باندې چک ولګي او دا زخمي کړي
خو جیډي فوراً یو چاړه راوالي او دې نه لاس پرې کړي چې دې دا وایرس خواره نه شي او دې نه زومبیز جوړه نه شي. او بیا جیډي د هغې لاس په مضبوطې طریقې سره وتړي او د هغه ځای نه سیده ایرپورټ سیټ ته لاړ شي او هلته یو اخري جهاز روان و چې هغه ځای نه اوس الوتو والی و. نو جیډي زر زر د هغې مخې له راشي او دا جهاز ځان ته ودرې. دې ټول دې جهاز ته بیا ور وخیږي. په دې جهاز کې رش ډیر زیات او بلا خلک دې جهاز ته راختي وو. خو دا جهاز بیا خو هم دې ځان سره وخیږي او د هغه ځای نه جهاز پاسېږي او د هغه ځای نه وځي. د بر نه جیډي وویني چې دا ټول یره شلموس د زومبیز نه ډک شوی دی او هر سیټ ته زومبیز دي او په انسانانو حملې شروع کړي. بیا جیډي لاړ شي او د هغه ځای نه ځان څه دوایانې راوالي چې د ښځې دا زخم اوس صفا کړي او د دې لاس صفایي وکړي. خو چې جیډي کله د دې د لاس صفایي کوي او دک دوران دته د هغه سولجر خبره یادې شي چې کم د هغه زومبیز منځ کې ولاړ و. بیا ورته هغه بابا رایاد شي او بیا ورته هغه ډاکټر ورته رایاد شي چې کوم ورته ویلو چې د وایرسو داسې څه کمزوري وي چې په کمزوري وجود باندې حمله نه کوي. دی فوراً موبایل راوالي او خپل ملګري ته یې میلاو کړي او هغه ته ووایي چې ما سره ایکسپلینیشن دپاره ټایم نشته خو ما ته صرف دونه ووایي چې دلته سره انسټیټیوټ د ریسرچ شته. او بیا خپل موبایل ویسي او هغه د پایلټ ته ورکړي. نو پایلټ ورته ووایي چې او دلته شته دی او هغه له د هغه ځای لوکیشن ورکړي. بیا دا جهاز روان وي او په دې جهاز کې دا ټول خلک وده وي. خو دغلته یو سپی وي چې هغه وپاره شروع کړي چې د هغې د وجې جیډي راویښ شي. دی چې کله راپاڅېږي نو دی را روان شي چې مخامخ بوګي وګوري چې پای کې څه چل دی او دی هلته ویني چې هلته ټول خلک په زومبیز کې تبدیله شوي دي او په یو بلې حملې شروع کړي دي. جیډي په خاموشتیا سره بیګونه راوالي او په هغه لاره کې کړي چې دا زومبیز دې خوا نه راوړي. خو د یو ولک نه پکې یو بیګ ور پرېوځي چې د هغې د وجې زومبیز اټرک شي دې سیټ ته او په دې باندې حمله کول شروع کړي. دغلته یو زومبي په جیډي باندې هم حمله وکړي خو هغه جینۍ هغه زومبي ولي. هلته د جینۍ څه یو بم وي چې هغه جیډي راواخلي. جیډي وویني چې د جهاز کې د ټول خلکو نه زومبیز جوړ شوي د وتو څه لاره نشته دی. نو جیډي یکدم دا بم ولي او هغې بلاست شي او په دې جهاز کې یو سوری وشي چې د هغې د وجې د ټول زومبي د دې جهاز نه بهر وځي. خو په دې جهاز کې هم سوری شوی وي او دا اوس کریش کېدو والی وي او مخامخ یو ځنګل وي چې پای کې دا جهاز راپرېوځي او هلته کریش شي. جیډي چې کله خوش کې راشي نو دی وویني چې دا جهاز اوس مکمل طریقې څه تباه شوی دی او په دې کې هم یو سیخ ننوتی چې د هغې د وجې دی ډېر زیات زخمي وي. او دغه دوران هغه جینۍ خو هم د ده خواله راشي یعنې هغه هم بچ شوې وه او دې دواړه بیا هغه ریسرچ انسټیټیوټ سیټ ته روان شي. دوی چې کله هلته ورسي نو جیډي په لاره کې بېهوشه شي خو دا کسان بیا خو هم دې ځان سره ننباسي او کمرې ته یې بوځي. ډېر وخت بعد چې کله په جیډي کې خوش راشي نو دی ویني چې دې ته مخامخ څه کسان ولاړ دي او کسان د ده نه پوچھتاچ کوي ځکه چې هغې ته پته نه وه چې دا کس څوک دی. نو جیډي فوراً د خپل موبایل په ذریعه باندې هغه خپل ملګري سره رابطه وکړي چې هغه دې ته ووایي چې دا خو زما کس دی او بیا هغه کسان دا جیډي پرېږدي او هغه جینۍ خو هم د ده خواله راشي. جیډي دې کسان ته ووایي چې په دنیا کې هېڅ څه داسې ځای نشته چې هغه د زومبیز نه بچ شوی وي خو د زومبیز کې دا کمال دی چې هغه په کمزوري وجود باندې حمله نه کوي. نو زه غواړم چې ځان کې زه څه بکټریا انجکټ کړم چې ځان ناجوړه کړم او زه دا ټیسټ کړم چې زومبیز واقعي به بیمار وجود باندې حمله کوي او که نه. دې کسانو نه د په دې خبرو باندې خندا ورشي او بیا ورته ووایي چې کوم ځای کې زموږ هغه بکټریا پته نو هلته کې د زومبیز راج دی یعنې هلته کې زومبیز هر سیټ ته زومبیز دي. نو جیډي دا فیصله وکړي چې زه دغه ځای ته تلل غواړم او د هغه ځای نه بکټریا راوړل غواړم ځکه چې واحد دقه یو علاج دی او دی بیا ځان تیار کړي او د هغه سیټ ته د شپې روان شي. دی بیا هغه کمرې سیټ ته روان وي چې کوم ځای کې هغه ویکسین پراته وو. خو په لاره کې چونکې ډېر زیات زومبیز وو نو دوی د هغه نه ډېر په خاموشۍ سره روان وي. په لاره کې څه شیشې پرتې وي چې د هغې د شور د وجې زومبیز د دې سیټ ته اټریکټ شي. خو دوی بیا هم چې کومه کمره کې زومبیز وو نو د هغه ځای نه په پټه باندې د هغه ځای نه وځي او دا زومبیز دوی دغه ته بلکل ونه ویني او دوی د هغه ځای نه خاموشتیا سره وځي. دی بیا یو کمرې ته ورسي چې د هغه کمرې ور ډېر زیات شور کوي او د هغې د وجې زیاتره زومبیز راویښېږي خو دوی خاموشۍ سره ور کولاو کړي او هغه ځای ته ننوځي. دې کله مخکې ځي نو دغه دوران د ډاکټر نه شور وشي چې د هغې د وجې زومبیز په دې باندې خبر شي او دوی پسې دا ټول زومبیز ورپسې شي. جیډي دې کسانو ته ووایي چې تاسو بل سیټ ته ځئ او دی په خپل لاړ شي او هلته دا سیخ وټنګوي چې دا ټول زومبیز د پسې ور روان شي. هم د هغه ځای نه منډې وهي او د زومبیز نه ځان په طریقې سره بچ کوي او هغه نور کسان هم د هغه ځای نه مخکې روان وي او هغه ځای ته واپس وتښتي چې د کوم ځای نه دوی راوتي او هغلته ځان پټ کړي د زومبیز نه. بیا موږ ته جیډي وښودلی شي چې دی اوس مخکې روان وي او د آخر کار هغه ځای ته ورسېد چې کوم ځای کې هغه بکټریا پرته وه.
خو هغه بکټریا یو سیف روم کې وه چې د هغې ور دی ځان ته کولاو کي او هلته کې راننوځي او چې کومه بکټریا وه هغه ټوله بکټریا ځان سره والي او په ډبي کې ځان سره واچوي. خو چې دی څنګه واپس راوځي نو ته په ور کې زومبي ولاړ وي او دی د هغه ځای نه نشي راووتی. نو د سره واحد اخري حل دا و چې دی اوس د بکټریا په ځان کې پخپله انجکټ کړي او دی د دې رزلټ وګوري او دی هم دقه شانته وکړي او د بکټریا ځای کې انجکټ کړي او بیا د دې بکټریا د خورېدو انتظار کوي چې هغه د دې په وجود کې خوره شي. کله دا بکټریا پوره د په وجود کې خوره شي نو دی بیا راپاڅېږي او دغه زومبیز مخې له راشي او ور کولاو کړي. دا زومبیز راننوځي خو دې زومبي ته دی بالکل نه ښکاري او ده ته بالکل څه ونه وایي. یعنې دا طریقه کامیابه شوه او دی د هغه ځای نه راوځي او مخامخ زومبیز سره روان وي خو دا زومبیز په دې باندې هېڅ حمله ونه کړي او د دې زومبیز د منځ نه راتېر شي. یعنی دا طریقه پوسیبل ده چې دې په ذریعه باندې د زومبیز نه انسانان بچ کېدی شي او دا خبر دی بیا هغه آرمي آفیسرز ته ورسوي او هغوی د دې بکټریا نه بلا قسم کې ویکسینز بیا تیار کړي او هغه دنیا هر ګوټ ته بیا ورسوي چې د هغې د وجې د زومبیز وایرس په طریقې سره کنټرول شي او چې کوم زومبیز وو نو هغه به یو ځای ته راغونډ کړل او هلته یې پرې راکټ راوغورځو او هلته به یې مړه کړل او دا ټول زومبیز دغه طریقې سره ختم کړي او د مرګ د دې زومبیز نه صفا کړي او د موږ په دې ختم شي.